ځکه دله د توبې دعوت درکوي ځکه تا ته وایي چې زما نه بخښنه غواړي چې د ګناهونو د بوج تا نه کم شي الله ته پته وي د انسان کمزوری د ده نه به غلطي کېږي د ده نه به خطا کېږي د ده به خپه خویېږي نو وایي ته د شپې او د ورځې لګیا ګناهونه کوې او زه د ټول ګناهونه الله وایي بخښه دا د الله سبحانه وتعالی پراخه رحمت دی چې الله سبحانه وتعالی ټول ګناهونه بخښي سورة الزمر کې الله دا خبره ذکر کړې ده قل یا عبادي الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ای پیغمبره ووایه زما هغه بندګانو ته چې ځانونو سره زیاتې کړی دی زیاتې په دې طریقې سره کړی دی چې د الله نافرمانیانې کړي دي نو دوی ته دا ووایه پیغمبره لا تقنطوا من رحمت الله د الله د رحمت نه مه ناامیده کېږي ان الله یغفر الذنوب جميعا الله دا ټول ګناهونه بخښي ما تاسو ته قصې ذکر کړې وه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله چې هغه بوډا کس راغلی او د وروځې د هغه په دې سترګو باندې له پاسه پرتې او دی وایي که اسلام قبول کړم هر صبر الله معاف کړي وایي هر صبر ته الله معاف کړي نو لږ داسې لاړه بیا واپس راغی ویا رسول الله زما هغه ګناهونه او فجور او فسق او چې څه ټول به معاف کړي ویا که ټول به معاف کړي نو رب العالمین مهربانه باچا دی او د توبې دروازې یې کولو کړې ده د هغه وخته پورې چې نور په کوم طرف راوخیږي نور په مغرب باندې راوخیږي د هغه وخته پورې توبې دروازه کولاو او دا هغه وخته پورې تا سره توبې موقع ده چې دا مرۍ دا روح څو پورې مرۍ ته نه رسېدلی دا هغه وخته پورې تا سره موقع ده او هره ګناه دله بخښي فاستغفروني اغفر لکم زما نه بخښنه غواړئ الله وایي زه به درته بخښنه وکړم سبحان الله زموږ دا رب څومره مهربانه دی یعنی په خپله موږ له دعوت راکوي وایي زما نه غواړئ دا شان د خالق دی دا شان د الله دی چې موږ ته وایي زما نه غواړئ او په دې خوشحالي او شان او حال د آدم د بچو دا دی چې څه ترې غواړي نو خفه کېږي او د الله نه چې نه غواړي نو غوسه کېږي او خفه کېږي تا ته وایي زما نه بخښنه غواړه او عجیبه ده سبحان الله بخښنه ما ورته غواړو توبه ما ورته وباسو ګناهونه زموږ معاف کېږي فایده زموږ ده او خوشحالېږي پرې الله څومره مهربانه ده ولې ځکه چې هلته الله په قرآن کې وایي ما یفعل الله بعذابکم الله څه کوي ستاسو په عذاب باندې تاسو له عذاب درکړي الله ته څه فایده لري چې موږ له عذاب راکړي که چېرته موږ صحیح ایمان راوړو د الله شکر ادا کړو الله وی ولې موږ له عذاب راکړي هسې خو الله چاله عذاب نه ورکوي او نه رب العالمین دا صرف دا جهنم ډکوي چې بس هر څنګه چې دا ډک شي نه رب العالمین بار بار موږ له موقع راکوي او غواړي دا چې دا انسانان د جهنم نه بچ شي خو چې اوس انسان په خپله دا زور لګولی چې زه جهنم ته ځم او مقه لارې راټینګه کړي او مقه کارونه یې راټینګ کړي چې هغه انسان جهنم ته بوځي نو بیا خو ده په ځان باندې په خپله حجت قایم کړی د آسماني کتابونه الله ولې رالیږلي چې د انسانان د اور نه بچي بیا د پیغمبران ولې رالیږلي چې دا مخلوق د اور نه بچي د علما ولې پیدا کړي چې دا مخلوق د اور نه بچي دا قسمه قسم نښې د خپل قدرت په هر څه کې ولې راښکاره کړي چې دوی پکې سوچ وکړي او زما ومني او د جهنم نه بچي دا ټول هر څه دې لپاره دي چې دا خلک د جهنم نه بچ شي او لاړ شي جنت ته نو هغه حدیث به تاسو ته یادي چې الله د انسان په توبه باندې او د یو بنده په توبې باندې دومره خوشحالېږي چې د هغه سړي د خوشحالۍ نه هم زیات خوشحالېږي چې هغه په صحرا کې روان او اوښ یې ورک شو په هغه اوښ باندې د هغه خوراک پروت څښاک یې پې پروت او بیا هغه د ونې
سوري ته پرېوتو انتظار یې د مرګ شروع کړو چې بس مرګ به راځي او دلته به ختم شه ځکه چې سورلۍ خو راناسې ورکه شوې ده एकदम چې د وکتو نه سورلۍ خوا کې ولاړه راپاسېږي چې وکتو سورلۍ ولاړه دی به څومره خوشحاله شوی څومره به دی خوشحاله شوی ځکه چې دی انتظار دی د څه کوو د مرګ یې کوو او الله ورته د هغه مصیبت نه د وتو لار پیدا کړه نو دی چې کله دې سورلۍ ته وکتو او دې سامان او دې توخې ته وکتو نو دومره خوشحاله شو چې د خوشحالۍ نه غلط شو وی اللهم انت عبدي وانا ربك ته زما بندې او زه ستا رب یم اخطأ من شدة الفرح پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېره خوشحالۍ نه خطا شو دا سړی چې څومره خوشحاله شوی دی په دې سورلۍ میلاوېدو باندې الله د دې نه زیات خوشحالېږي د یو بنده په توبو ایستو باندې نو فایده زمونږ ده او خوشحالېږي په رب العالمین د الله طرف نه عام اعلان دی وتوبوا الى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون اے مؤمنانو ټول الله ته واپس ګناهونه د ټولو نه کېږي او د ګناهونو نه پاک څوک دي هغه پیغمبران دي رب العالمین د نیکانو خلکو صفت ذکر کړه ګوره د نیکانو خلکو نه هم ګناه کېږي والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله دوی نه چې کله ګناه کېږي او کله به ګناه کې واقع کېږي نو الله ورته یاد شي ښه نو د هغې نه بعد څه کوي فاستغفروا لذنوبهم نو بیا بخښنه غواړي د الله نه چې الله زموږ د ګناهونه موږ ته وبخ دا یې نیکانو خلکو طریقه ده داسې نشي کېدی چې یو سړی دی بلکل د ګناهونو نه پاک وي خو داسې کېدی شي چې د یو سړي نه ګناه کېږي او په ګناه پسې سمدست توبه وباسي او بیا دغه ګناه ته نه واپس کېږي داسې کېدی شي خو داسې چې یو سړی دی بلکل د ګناهونو نه صفایي نو دا مقام صرف د پیغمبرانو دی چې هغه الله ساتلي د ګناهونو زما او تا نه به ګناه کېږي خو په بېدین او دینداره کې څه فرق دی چې ګناه د دواړو نه کېږي نو فرق پکې څه دی فرق دا دی چې د دینداره نه ګناه کله نه کله کېږي او د بېدینه ژوند ټول په نافرمانیانو کې دویمه بېدینه کې هیڅ حیا پکې نه او نه د الله نه یېرېږي او دې دیندار دته که د الله رایاد کو او یو ته په خپله رایاد شو د ګناه په قضیې کې پرېږدي نو درېیمه د دې بېدینه د ګناه نه بعد هېڅ پروا نشته چې زما نه ګناه شوې ده خاقه شان ژوند تېروي سم چې مخکې و بلکې ګناهونو له ښه زور ورکړي هر چې دینداره دی نو هغه د ګناه نه بعد سمدست الله ته واپس شي او بیا دې ګناه ته نه واپس کېږي دقه په خیر دی او دقه پوخ عزم الله وی تاسو خطاګانې کوئ تاسو ګناهونه کوئ د شپې او د ورځې وانا اغفر الذنوب جميعا الله وی زه ټول ګناهونه تاسو ته بخم فاستغفروني اغفر لكم الله وی زما نه بخښنه غواړئ زه به درته بخښنه وکړم هر وخت په ژبه باندې دا خبره راوله او جمع ورسره عادت کا استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم اني استغفرك واتوب اليك اللهم اني استغفرك واتوب اليك دا په مخه به د خپله جواب باندې ساته د دې څه وزن دی چې تا به تنګ کړي وخت به ډېر لګي اسم ته غلی به ناستې یوځي کې په لاره روانې ګاډی چلې څه کار کې دا ورد استغفار په مخه دا وایه په مخه دا وایه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو مجلس کې ګوره په یو ورځ کې نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو مجلس کې د سلو نه زیات پیرې استغفر الله یو حدیث کې اویا پیرې راځي دا په یو مجلس کې صرف زمونږ د هغې نه دا تپوس وکړه وایي تا په دې یو مجلس کې صرف د الله نوم څو پیرې اخیستی دی پرېږده استغفر الله د دین خبره پکې څو پیرې شوې مجلس د پالتو خبرو نه او د ګناه د خبرو نه ډک خو تا پکې څو پیرې الله یاد کړی دی څو پیرې تا په پیغمبر باندې درود ویلی دی هر وخت استغفر الله استغفر الله د دې ډېرې زیاتې فایدې دي او دا مقام د دغې نه دی چې زه ذکر کړمه
خو په دې باندې زما یو خاص بیان د هغې ته به رجوع وکئ او په هغې کې ما اسباب ذکر کړي دي د ګناه د ختمېدو چې په څه سره ګناهونه ختمېږي او په هغې کې ما د استغفار فایدې ذکر کړي دي او فضیلتونه ذکر کړي دي او دریم د استغفار طریقه په څه طریقې سره به استغفر الله وایي او بخښنه به غواړي